لقمان حکیم چې بیا چاته بوزو ویل دا دومره پوه او دا څه شي تاته ملاو شوی هغه وایي دا په یو څو خبرو اول غض البصري زه نظر کته ساتم ما ته نظر کته نه کف الاذى چاته ضرر نه رسول ما ته ضرر رسو کني رسو حدیث کې راځي مسلمان چاته وي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه چاته وي چې چاته په جبه په لاس سره ضرر نه رسي دا جبه دې مخ په جبه ضرر نه رسي په لاس سره موږ رسو کني په جبه په لاس چې څوک ضرر نه رسي دا مسلمان دی چې رسي نیمګړی مسلمان دی لکه موږ او تاسو نو وایي زه نظر ښکته ساتم ضرر چاته نه رسوم وکف اللسان جبه مې بنده ده هر قسمه ضرر نه وعفة فی طعمتي او زما رزق پاک دی رزق اصل مسله د تمام مسلو حل حجونه عمرې او منځونه اوابین دی او اشراق دی او بستری دی دا خبرې مخکې نه دي دا نه دي مخکې رزق د مسله د رزق ده که رزق دی پاک هو دا ستا رزق ګټل دا مکمل عبادت دی رزق ګټل حدیث راځي من بات کالن باتا مغفورا که سړی د ورځې محنت وکړو الله رزق وګټو د شپې وده سره پاسې الله د غون ګناهونه معاف کوي په دې رزق ګټلو ته الله دغه معاف کوي چې رزق دی ګنداو په مدرسه او بستر او په عمره هم ته نه معاف کوي رزق دی ګنداو رزق دی پاکو دا پاک رزق ګټل د عبادت او غواړي چې نه ټول ورځ ما اوریدلې مثلا غون عمر می دنیا لا ورکړې زه به دنیا ګټم دا نه کومه دنیا دې ګټلې باقي کې باقونه ادا کې زکات چې فرض شو حج چې فرض شو